چې زموږ په دې پروګرامونو کې دومره تجربه وشوه چې تمسو خادی له بوځي که نو دا خلک راله اکثر میل میل لارې ته راوتي دا میر اغوستی او دا خیال محمد دی او دا ګلدار دی سار چې راځو بیا هم څوک دا هم نه وي چې په مخه دی ښه والله چې به داسې کې دغه روان دي. سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ به یې. ارشاد یم یو ځل بیا تاسو ټولو ته په خپل نوي ویلاګینګ چینل ته په راتګ باندې خوش آمدید هرکلی. دوستانو، یو ډېر د غم خبر تاسو سره شریکولو والی یم. هغه دا دی چې میراوس چې کومه د خپل مذاق د وجې نه د دې انتهایي زیات مشهور او د دې معاشرې یعنې د دې غمزفلې معاشرې د دې دردولې معاشرې په خولو باندې او په مخونو باندې د خندا راوستلو لپاره مشهور و. هغې د دوی دنیا نه رحلت کړی دی، هغه وفات شوی دی. ټولو ته پته ده چې د نن نه تقریبا 3 کاله مخکې میراوس ته شوګر لګېدلی او هغه شوګر دومره های مقدار ته رسېدلی و چې د هغه شوګر د وجې نه د هغې دواړه خپې هم کټ شوي وي او د دې نه علاوه هغې ته به پراپر انسولین کېدل. د هغې د علاج معالجې لپاره د هغې کولیګس چې کوم وو هغې ډېر منډې ترړې ووهلې، خو د بده مرغه د هغه ګیله د ټولو نه وه چې زما تپوس چا ونه کړو چې په کوم انداز باندې د میراوس خدمت کولو په هغې کې چې کومه د ټولو نه اولنۍ ذمواري زه چې کومه ګڼم هغه د خیبر پښتونخوا د ګورنمنټ د سایډ نه پراپر د هغې چیک اپ پکارو. ها د هغه های اپس چې کوم وو کومه چې افیشلز وو ګورنمنټ افیشلز وو باقاعده هغې د هسپتال کې د هغه وزټ هم کړی و، خو څرنګه علاج چې هغه د پکارو نو له بده مرغه هغه ته هغه شان علاج ونه کړی شو. میراوس د هغې یو شارټ غوندې بریف هسټري که زه تاسو ته کېدم هغه دا وه چې هغه د وخت نه د پښتو فلم انډسټرۍ کې لکه فلم انډسټرۍ ورته زه نشم ویلی ځکه چې نن د پښتو فلم انډسټرۍ هغه چې کومه ایمیج دی د هغې انتهایي ګنده دی. په کومه شان باندې چې د پښتنو د کلچر پروموشن دی په هغه شان باندې دغه انډسټري د پښتنو د کلچر پروموشن نه کوي. همیشه دپاره دغه انډسټري کوشش کوي چې د هغه اکټرز والي او هغه اکټرسز والي چې کومه امپړی کومه جاهلی او کومه صرف او صرف د یو څو پیسو دپاره د یو څو ټکو دپاره هغه د پښتنو کلچر بدناموي، هغه د پښتنو ثقافت باندې یو تور داغ لګوي. همیشه دپاره پښتانه او که زه ویمه چې پر امن خلک دی نو دغه فلمونه چې نن سبا کومه جوړیږي د چې په کومې کې د سواتي دغه شان چې کومه دی د ارباز خان، جهانګیر خان او دغه شان ارشد خان کاکا له کار کوي نو دغه انتهایي داسې فلمونه دي چې دغه د پښتنو د کلچر د پښتنو د ثقافت سره اړو د دغو څه تړون نشته. میراوس یو داسې غریب انسان چې هغه همیشه لپاره کوشش دا کړی دی چې د دې غمزپلې معاشرې چې کوم خلک دي کوم وګړي دي د هغې په دې غمزپلو مخونو باندې هغه خندا راولي. ما ته اوس هم یاد دي چې زمونږ کله ماشومتوب و نو دا میراوس کاکا جوکس چې کوم دي دا به مونږ دغه کیسټې به دغه میلاوېدې او مختلف قسمه نومونه به ورله ورکړي وو. اوس ما ته دغه نومونه یاد نه دي، خو چونکې مونږ مخامخ نو لیدلی نو هغه کیسټو کې به مونږ د هغه جوکس اورېده او باقاعده به د هغې نه انتهایي زیات محظوظ کېدو. خو چې کله لږ راغټ شو او د هغې نور چې کومه داسې خبرې وې هغه مونږ واورېدې، لکه یو پکې دا وه یو سانګ یې ویلو چې مسته میراوس هغه خاني لاړه هم ترېنه پیسې هم ترې ځواني لاړه او دغه شان بلها نورې ټپې نورې سندرې هغه ویلې وي او د دې سره سره هغه یو ډېر ښه مذاق به هم کوو ځکه چې کوم خلک به د هغې محفل ته راله نو هغه خلک چې کومه به د دې محفل کې موجود وو هغه ورال به د هغو په خولو باندې د هغو په مخونو باندې یو مسکا وه، یو تازه والی به و. داسې خلک چې کومه په دې ټینشن والا دور کې په دې ټینشن زمانه کې هغه کوشش کوي چې د انسان په مخ باندې خندا راولي. دغه خلک د دې معاشرې یو ډېره عظیمه اساسه وي او میراوس په هغې کې یو هم و. خو د بده مرغه زه دا ویلی شم چې زمونږ د خیبر پښتونخوا ګورنمنټ یو پراپر سنسر بورډ لا تر اوسه پورې نه دی تشکیل کړی چې دغه سنسر بورډ که چېرې وی نو په کومه طرز باندې چې نن د پښتنو کلچر د دې ریپرزنټیشن کېږي په کومه شان باندې دا دنیا مخې ته خلک پرزنټ کوي نو دغه شان به دا وی نو د ټوپک کلچر دلته عام شوی دی. البته پښتانه پر امن دي خو فلمونو کې دیو دغه بد امنه ښودلي دي.
پښتانه همیشه دپاره د ټوپک او د اسلحې نه نفرت کول والي دي، د قلم سره شوق کول والي دي، خو په فلمونو کې همیشه دپاره دیو د ټوپک سره شوقمن او چې کوم د فلمونو نوم دی نو هغه هم د ټوپک سره تړلی شوی، د دشمنو سره تړلی شوي نومونه دي اوږدي. نو زه د دغې که یو اړخ ته بھرپور مذمت کوم نو بل اړخ ته د پښتونخوا د ګورنمنټ نه د اپیل کوم او د خواست ورته کوم چې هغه خلک چې کومه زمونږ کلچر زمونږ د ثقافت په یو مثبت طریقې سره د دنیا مخې ته ږدي نو په کار ده چې د دغه خلکو سره باقاعده د مالي تعاون سره دوی دپاره یو پراپر بورډ تشکیل کړی شي چې دغه بورډ په همیشه توګه باندې د دغه خلکو مالی معاونت هم کوي او دغه ته چې کومه درپېش مسایل دي دغه مسایلو په اړه باندې د دیو خیال هم ساتي. نو زه د میراوس په مړینه باندې د هغې په وفات کېدو باندې ذاتي طور باندې انتهایي زیات غمجن یم. د هغې یو څو جوکس هم زه تاسو سره شریک کوم او د هغې د خاندان سره دا تعزیت کوم او دا دعا کوم چې الله تعالی دې د میراوس هغه جان هغه دنیا هغه ښکلې کړي. خپل خیال ساتئ، په الله مسپارم، د الله په امان. او یو سړي بل سړي ته ویله کوي زما د خر سبا د سالګرده وي ته به خامخا راځې. هغه ورته وایي زه خو درځم خو دا راته وایي چې ته به په ما څه خورې. هغه ورته یې څه چې دا خر خورې به ته هم خورې که نه.